السلام علیکم ستړي مشئ. زه ایاز صافی یم. کرونا جدي ونیسئ. نن غواړم تاسو ته 15 داسې حرکتونه در وښیم چې په کوټه کې، دهلیز کې، اشپزخانه کې یا په باغچه کې تاسو کولی شئ تر څو یو ښه روغتیا ولرئ. نو دا حرکتونه شروع کوو. د نرمش نه شروع کوو. صحیح ده؟ کوشش کوو چې خپل نرمش وکولو کې هر حرکت نه مخکې باید یو څه نرمش وکړو خپل د پاس عضلاتو، د لاندې عضلاتو. صحیح ده؟ کوشش وکړئ چې هر حرکت تاسو 15 دفعې یا 10 دفعې، مثال هر دفعه 10 دفعې تکرار کړئ. صحیح شو؟ که یو حرکت مثال په طور 4 دفعې وکړئ او هر دفعې تاسو 10 دفعې یا 15 یا 20 دفعې وکړئ نو ډېر به هغه شي. تقریبا مطلب یې دا دی، زه ویډیو دومره نه غځوم، خو که تاسو خپله دا ویډیو تعقیبوئ نو کوشش کوئ چې دا حرکت 15 دقیقې، نیم ساعته پورې وکړئ درسره. ښه، شروع کوو. ځای په ځای ودرېږو لکه څنګه چې تاسو ګورئ. سټار جمپس ورته ویل کېږي. صحیح شو؟ خپې وازو او لاسونه وازو لکه داسې. صحیح ده؟ ډېر په آرام سره شروع کوو تر څو زموږ اول نرمش وشي. ښه، دا حرکت هم چې وکړو یو څو ځل، بیا ځو ډایرکټ سینه کشي ته ځو. سینه کشي هم مثال دا د نارمل پوزیشن باندې اول دفعه کوو. ښه، سینه کشي چې وکړله ورپسې راځو د خېټې حرکت ته چې ډېر ضرور دی او ډېر سوالونه چې هم هېوادوال راغلي دي د خېټې د کموالي په حرکت باندې چې څنګه کمه کړو. راځو دې پوزیشن ته څنګلو، لاس شاته سټ کې اچو، ښي خپه رامخې ته کوو، چپ څنګل سره یې لګوو او چپ خپه د ښي څنګل سره لکه داسې. ښه، دا حرکت مو چې وکړو، دې پسې بل حرکت داسې دی چې داسې ودرېږو ځای په ځای باندې لکه تاسو وګورئ. صحیح ده؟ داسې ښکته کېږو، خو زنګون دا په قطعو. مخکې حرکتونو کې موږ به زنګون نه قطعو، خپله مو سیده نیوله. دلته پکې زنګون داسې قطعو، ښکته کېږو او بیا جمپ وو. صحیح ده؟ تاسو وګورئ. نو دا حرکت زموږ په ټول وجود باندې کار کوي، ټول عضلاتو باندې، د خپو عضلات، د ملا عضلات، پاس او لاندې ملا شو، لاسونه شو، ډېر ګټور دی. صحیح شو؟ دا حرکتونه مثال تاسو هغه کولی شئ. بل حرکت داسې دی چې دا حرکتونه مو کړل، بېرته راځو داسې پوزیشن ته، ځای په ځای باندې خپه او لاس اوچتو لکه یو قدم، لکه داسې. صحیح شو؟ داسې ځای په ځای دا کوو. ملا سیده، خېټه دننه نیسو، تنفس اخلو او باسو یې. دا حرکتونه تاسو ماشومانو سره، خپل فامیل سره کولی شئ یا یې که نه کولی شئ. تاسو ګورئ زما تنفس مخکې نه دا دی پکې جدي شو، زړه حرکات هم ورسره اوچتېږي. راځئ دا حرکتونه بیا کوو. ضرور نه چې حرکتونه تاسو په دې اوډر کې وکړئ، که مخکې وروسته شئ پکې پروا نه کوي، خو تاسو وایئ چې تاسو وکولی شئ. ښه، شروع کوو. سټار جمپس نه. ښه، سینه کشي ته ځو. راځو داسې ته. ښه، دا مو وکړو. ښه، دا حرکتونه تاسو کولی شئ هره ورځ په خپل کور کې. دومره ځای ته هم ضرورت نشته دی. څنګه چې کوئ لکه دا ټول حرکتونه که تاسو 10 دقیقې تکرار کوئ یا 6 دقیقې تکرار کوئ او ویې کوئ، نیم ساعت مو لګېږي نو ډېر ګټور درته تمامېږي. صحت به مو ورسره ښه وي، حوصله به مو ورسره لوړه وي، ذهني فشار به مو ورسره کم وي او
روغتیا به فزیکي او ذهني به مو سره ډېره پیاوړې وي. نو دا پاڼه لایک کړئ، خوښه یې کړئ، د نورو سره یې شریک کړئ، کرونا جدي ونیسئ. تر بیا مو په خدای سپارم.